زه وړاندې بلنه ورکوم جناب ګران ملګري او ساحل صاحب سره د هغې یو ډېر خاص عقیدت دی او ډېر مطالعې لري د ساحل صاحب په حواله باندې استاد ډاکټر نورالبصر امن صاحب ته چې هغوی د ساحل صاحب په حواله باندې موږ سره خپل تاثرات شریک کړي. استاد ډاکټر نورالبصر امن صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ربي زدني علما. ډېر محترم مشر زموږ استاد احمد شاه ساحل صاحب د بر وطن نه راغلي میلمه زموږ ډېر ګران زموږ ملګري زموږ استاد زموږ محترم هوتک صاحب او په دې غونډه کې ناست ټولو کشرانو ته سلام پېښ کوم. زه دلته کوربه هم یم او میلمه هم یم. کوربه په دې یم چې زه دا کومې خبرې ستاسو سره کوم نو اگر چې زه د مردان یم نو زه د ملکنډ په ځمکه لوی شوی یم او دا خبرې ما دلته د دې استادانو نه زده کړي. د درګۍ په سکول کې ما سبق ویلی دی او د درګۍ په کالج کې ما سبق ویلی دی. صاحب شاه صابر صاحب زما ډایرکټ استاد پاتې شوی دی. محسن شاه محسن صاحب زما استاد پاتې شوی دی. کریم جان صاحب زما استاد پاتې شوی دی. تاج محمد خاموش صاحب زما استاد پاتې شوی دی. او دغه خبرې دا هغه وختو چې دا ټول ملګري صاحب شاه صاحب خالد زیار صاحب الله دې وبخي او دغه ټول ملګري چې دي دا به د ساحل صاحب نه ډېر چاپېره ناست او مونږ به د سکول نه تلو راتلو نو مونږ به صرف دغه هر څه لیدل او دغه ټول تصویرونه زما په سترګو کې اوس هغه شان رااوړي او زما په ذهن کې ژوندي دي. د ساحل صاحب د ژوند ډېر زیات اړخونه دي. هغه به ډېر تاسو لیدلي وي، تاسو به اورېدلي وي او اوس هم مشرانو په هغې باندې خبرې وکړئ او نورې به هم وکړئ په هغې. زه تاسو ته د ساحل صاحب د ژوند هغه اړخ باندې یو دوه خبرې کوم کوم چې ډېرو کمو خلکو ته پته ده د هغې په باره کې او هغه د دوی د جیل دننه ژوند دی. په پښتو ادب کې د خوشحال بابا نه راواخله تر دې وخته پورې ډېر داسې ادیبان شاعران دي چې هغوی د قام په ننګ باندې د ژبې په ننګ باندې د خپلې پښتو په ننګ باندې ډېره لویه مبارزه کړې ده. د استعمار مخې ته आवाज اوچت کړی دی او یو تحریک یې چلولی دی. د هغې په بنیاد باندې او د هغې په الزام کې دغه خلک چې دي د وخت حکمرانانو د جیلونو شاته بوتلی دي او زنداني کړي دي. د خوشحال بابا نه راواخله تر دې وخته پورې زمونږ په ادب کې زنداني تاریخ چې دی دا یو ډېر اوږد تاریخ دی او ډېر خوفناک تاریخ هم دی او په دې کې چې کومې خبرې دي هغه د عام ژوند نه ډېرې زیاتې بدلې دي او ډېرې زیاتې لري دي او د یو ادیب او شاعر په لیک کې تر هغه وخته هغه شان لچک هغه شان زور نشي راتلی تر څو چې دی د یو استعمار مخې ته آواز نه کړي او یا د دې د جیل هغه هوا او تاثرات او دی نه کړي دي. ساحل صاحب د ملکنډ سازش کیس تاسو ټول د دې نه خبر یې په دغې طور کې دوی بندیوان شوي وو. د دې سره ملګري چې دا وخت سبا صاحب موجود هم دی په هغې کې د جمهور قایل صاحب صاحب شاه صابر صاحب او داسې نور ډېر ملګري د دې سره وو. ملکنډ جیل، سوات جیل، دیر اسماعیل خان جیل، هریپور جیل، پېښور جیل په دې کې دوی وختونه تیر کړي دي او د دې نه علاوه ټارچر سیلونه او د دې نه چې کم پوښتنې به په دې حواله کې دي هغه یو جدا باب دی چې ډېر زیات خوفناک او اذیتناک دی. ساحل صاحب یو نظم دی پیغام د هغې په حواله باندې ساحل صاحب وایي چې جیلخانې د پښتو ادب ژوندي علامتونه دي او دا ځکه چې دې خاورې او د دې خاورې ولس یوه اوږده غلامي تېره کړې ده. خصوصا د پیرنګي سامراج د جیلخانو شکل و صورت نن هم په خپل سختوالي ګواهي ورکوي. یوه ستاینه چې خصوصا به د جیل نه په خطونو کې بهر راوته
په جیل خانه کې مرګي نشته چې د یارۍ مې توبهګار نشي مینه. زه چې د ډیرو جیل ته لاړم نو دا ستاینه به زما په ذهن کې هر وخت وه. هسې خو ما په ډیرو کې نوره شاعري هم کړې وه. د ډیرو د جیل په مازیګري مې هم یو نظم لیکلی و، خو یوه مصرع خو یوه ورځ تصوراتي طور لکه چې ما ته په خط کې دا ستاینه راغله او ما نظم کړه، حالانکې دغه وخت د خط او ملاقات دواړو بندیز و. په جیلونو کې دوه قسمه قیدیانې، یو چې وي هغه اخلاقي قیدي وي چې هغه څه جرم کړي، او یو سیاسي قیدي وي. د دې دواړو قیدیانو په خبرو کې، د دې په انداز کې، د دې په ملاقات او د دې په قانون او د دې په لیک کې د ځمکې او اسمان فرق وي. کوم چې اخلاقي قیدیان وي هغه د ضمیر ملامته وي، هغې چې لیک هم کوي د هغې هغه ملامتیا چې ده په هغې لیک کې ښکاري. او کوم چې سیاسي قیدیانې، کوم چې د خاورې دپاره، د وطن دپاره، د خپل قام دپاره او د ژبې دپاره قیدیان شوي، نو هغې په دغه قید باندې فخر محسوسوي، او په دغه قیدیانو کې یو سایل صاحب هم دی. نو په دغه پیغام نظم کې چې دوی کوم تاثرات د جیل دننه بیان کړي دي، ګرانه نازولیا زخمی زما قصه نه کړې، ستا دې وي قسم چې د یارۍ نه مې توبه نه کړې. منم چې په جون کې هیڅ مزه د جیل خانې نه وي، منم که سپرلې وي هم په جیل کې به سپرلې نه وي، منم چې به هلته هغه شوق مازدیګري نه وي، منم چې تصویر به د ګودر د نظارې نه وي، زلفې به په لیچو د جانان خورې ورې نه وي، شونډې به مسکۍ نه وي او سترګې خمارې نه وي، هغه په پټو کې به رنګینو لیپټې نه وي، هغه به د پیغلو خنداګانې او ټپې نه وي، منم چې به تا سره همزولې د حجرې نه وي، منم چې به هغسې رباب نه وي منګې نه وي، سوز او ساز به مړ وي چې د حسن سرې لمبې نه وي، سوړ به د محفل وي چې پیالۍ نه وي نغمې نه وي، منم چې جانان به درته ګل هسې مسکې نه وي، دا هر څه به وي خو په جیل خانو کې مرګې نه وي. پام ګورې لالیا چې زخمي زخمه قصه نه کړې، ستا دې وي قسم چې د یارۍ نه مې توبه نه اوږد نظم دی، تقریبا کم 30 بیتونه دي. د دې نه علاوه د سپوږمۍ یوه نظاره، سایل صاحب د جیل د دروازې د سیخانو نه هغه سپوږمۍ چې راخیږي او د ده دغې چکې ته راځي، دغه رڼۍ په کوم دغه سره بیان کړې ده، هغه د یقینا د کتو سره تعلق ساتي. دغه شان د غني خانم د جیل خانې یو خوب یو نظم دی، او دا د سایل صاحب د ژوند داسې اړخ دی یقینا دغه د دې د شاعریت او د ژوند او د ادب ته یوه اصطلاح ورکړې ده. د دې نه علاوه د هوتک صاحب په حواله باندې که دومره ووایم چې خوشحال بابا د نن نه 400 کاله مخکې ویلي وو چې دروست پښتون د کندهاره ته راټکه. دغه د کندهار د میرویس نیکه دغه نوسۍ راپاڅېده او ده د اټک نه دغه نورم را اوږده کړه تر ملکنډه پورې، او دغه یې په مونږ باندې د ملکنډ د غر عمره احسان دی، او دغه احسان چې دی دا د دوی د پښتو سره د مینې هغه ثبوت دی چې ویې کړو. د ادب د هنر او د فن د دې سرحدونه نه وي، د دې ځکه خو سایل صاحب دغه په خپلو شعرونو کې هم بیان کړی دی چې ماشومان که د مشرق که د مغرب د خندا او د ژړا انداز یو د پښتنو غم او ښادي او کلتور دا به شریک وي. دا بیا خبره ده چې د وخت جبر زمونږ په دې لوی وطن باندې کرښې راښکلي دي، تقسیم کړي دي، وخت په وخت باندې د مختلفو ازمایښونو ښکار شوي دي، او زمونږ دا امید دی چې انشاءالله زمونږ په ځوان کول کې دا کومه جذبه ده د خپل وطن سره، د خپلې ژبې سره، د خپل کلتور سره، دا به مونږ یو ځل بیا د یووالي په پړي کې وګایي، او انشاءالله چې دین وطن باندې به خدای پاک بیا خوشحالي او سوکالي راولي.
زیاته مننه او خبرې ډاکټر رسامن صاحب ډېرې پرمخ خبرې وکړې او یقینا چې ډاکټر صاحب یو ښه لیکوال دی یو ښه څېړنه یې کړې ده او سایل صاحب باندې ما تاسو له وختي وویل ښه مطالعه لري. وړاندې بلنه ورکوم شیخ دراز خان ملنګ ته چې هغوی هم د سایل صاحب په حواله باندې محترم ساحل صاحب ډېر وخت نه چې په دې ورسره نه تړونی او ډېر وخت نه د پیژنم کم از کم 50 سال د 50 کال د د ساحل صاحب چې کوم دغه وي صلاحیتونه دي هغه ډېر زموږ د ډول او پخه انداز نه دی نه په دې 50 کاله کې خفه شوی نه دا د ناستې ساحل صاحب چې کوم دی نو زه اوس هم راځم او د هغه په دوکان کې په بازار کې زه بل چا سره نه کېږم. ساحل صاحب ډېر یو ښه اخلاقي او ډېر خوږ سړی او زه د سره زموږ ډېر وخت ناستې پاسې شوی په دې پښتنو ته زه یو شعر وایم چې تش په خولې باندې لیلا مه وایه لږ شي لا دې پرېږدي د پښتو ډېره مننه. ډېره زیاته مننه. اقبال حسین افکار صاحب هم موږ سره ناست دی خو دې مې ډېر د ټولو وروسته ځکه دی چې دې به پوره خبرې کوي. وړاندې بلنه ورکوم شاکر بهار صاحب ته چې هغوی د ساحل صاحب په حواله باندې موږ سره خپل تفکرات شریک کړي. شاکر بهار ساحل صاحب یوازې زنګ نه د ټولې دنیا د زړه سره دی. ساحل دی ټول عمر له نه مړ کېږي. ساحل دی ټول عمر خدای ځوان ساتي. نور شعرونه دي هغه به ووایي څنګه کېږي. لو دلبر می خوږېدو د زړه سر می خوږېدو د زړه سر می خوږېدو لو دلبر می خوږېدو د زړه سر می خوږېدو د زړه سر می خوږېدو لر او بر می خوږېدو زړه زیګر می خوږېدو زړه زیګر می خوږېدو ته چې راغلی نو کالار شو 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 خود گسر می خوږېدو د زړه سر می خوږېدو د زړه سر می خوږېدو لو دلبر می خوږېدو د زړه سر می خوږېدو د زړه سر می خوږېدو ستا کنتارا بخفاوان ستا کنتارا بخفاوان ستا کنتارا بخفاوان ستا کنتارا بخفاوان چې کنتر می خوږېدو د زړه سر می خوږېدو د زړه سر می خوږېدو زړه پتا پسې بهاران زړه پتا پسې بهاران مازدیګر می خوږېدو د زړه سر می خوږېدو د زړه سر می خوږېدو لو دلبر می خوږېدو د زړه سر می خوږېدو د زړه سر می خوږېدو
ډېره مننه. وړاندې بلنه ورکوم هغوی موږ سره خپل تاثرات شریک کړي. ښاغلی رئیس ډاکټر سهیل صاحب یو غزل په بالکل دی په ترنم کې دلته راشي. په ترنم کې ټولو نه اول خو د افغانستان د ثقافتي امورو راشي یو کله هرکلی وایي او سید صاحب ته دې شي ورته هرکلی وایي چې هغه دې راشي ترجمګړی زما هغه دې راشي ترجمګړی زما زړه داغ به ورته بل هغوی ته موږ خپل زړه داغ ورکړی دی. او باقي دویمه خبره د سید صاحب په شخصیت خبره ده. سید صاحب د شخصیت دومره مختلف خلاقونه دي، دومره ډېر خلاقونه دي چې که په هغې موږ بحث شروع کړو نو وختونه به موږ سره کم شو، خو د هغې اخري شدون ته موږ نه شو رسېدلی. او په دې وخت کې به د سید صاحب شخصیت هغوی د فن کوم شخصیت یې باندې خبره وکړو. سید صاحب د فن په حواله د هغوی سندرې سندرغاړو هم ویلي دي، ماشومانو په لاړو کوڅو کې هم ویلي دي، په محفلونو کې هم ویلي دي، په حجرو کې هم ویلي دي. نو ډېرو خلکو ته به د سید صاحب شاعري یادوي او ډېر خلک د سید صاحب شاعري ګوري هم. په هغې کې د هغې شاعران مختلف اړخونه دي. خو زه په خپله کېدای شي دا دعوه غلطه کوم یا صحیح کوم، خو د سید صاحب په دې ټوله دنیا کې د سید صاحب شاعري چاته ډېره یاده ده، زما په خیر ما ته یاده ده. ما د سید صاحب شاعري ډېره زیاته ما ته یاده ده. او د هغې کمال ما ته نه دی، هغه کمال د سید صاحب د تخلیق زور دی. کوم چې د هغې په شعر کې کوم زور دی، هغه کمال هم د هغې دی. دا به تاسو سره یو کلام شریک کړم. د صاحب صاحب خو ډېر زیاته شاعري ده، خو زه یو کلام ته لیکم چې هغه ارمانه مو ته ویلی شي او امنه مو ته ویلی شي. د پښتنو غرونه چینې دي دوی چیناره نه شي. د پښتنو غرونه چینې دي دوی چیناره نه شي. هېڅ یو چینار د بې مرغو او بې چغاره نه شي. د خوبه ډکې ډکې کېږي د هر ستوري سترګې. د خوبه ډکې ډکې کېږي د هر ستوري سترګې. سپوږمۍ خبر کوي ساره نه شي. دې چې د چرې خالي نه شي د بنګلو نه د چا، دې چې د چرې خالي نه شي د بنګلو نه د چا، مازدیګري چې د ګودر دې شلنګهاره نه شي. دنیا خبر کوي د ډز د غږ نه ژبه کوي. دنیا خبر کوي د ډز د غږ نه ژبه کوي. زمونږ دنیا په کومه ده داره نه شي. او چې څوک په کړنګ سپرلي کې هم جانان له بل ورنه چې څوک په کړنګ سپرلي کې هم جانان له بل ورنه کړي. خدایه زما خاوره کې داسې خوارو داره نه شي. او د سایل روح بېقراري د ځان سره راوړي. سایل روح بېقراري د ځان سره راوړي. وطن چې ګل ګل شي څنګه بېقراره نه شي. ترنم کې ووایه دا مېلمانه راغلي بس د خپل زړه په دردونو کې ودان کړم. بس د خپل زړه په دردونو کې ودان کړم. د جانان غما خاړه چې د جانان کم، د جانان غما خاړه چې د جانان کم. بس د خپل زړه په دردونو کې ودان کم. د جانان غم غاړه چې د جانان کم، د جانان غم غاړه چې د جانان کم. ګرانه سپه ګرانه دې نن ما غریب ته ګران وې. ګرانه سپه ګرانه دې نن ما غریب ته ګران وې. یا دې څه د ګران ګران په بانه باندې ارزان کړم. یا د جانان غم غاړه چې د جانان کم. خدای ته ګوره مزه چې دا لارې کوڅې پرې نه دي. او خدای ته ګوره مزه چې دا لارې کوڅې پرې نه دي. سبا درته دا کندرې بیا درته روحستان کم. د جانان غم غاړه چې د جانان کم. زه په هر حال کې د حالاتو سره
जंग कोम सब पार हार के दहाला तो सरजम कोम सब सतावा तुम जंजीरुना बतावाना जानन गम काडरा चिद जानन सुख परिवायत गलिवंतुबा अखिर द्वंदे साथी सुख परिवायत गलिवंतुबा अखिर द्वंदे साथी जहम करा तो लस के तारुना दग्रीवान कम वद जानन गम काडरा चिद जानन कम ताबज दक्कल जपदर दुनु की वदान कम यद जानन गम काडरा चिद जानन कम यद जानन गम काडरा Jangan ramah, kalara, jangan. Dia pandawar, kada yang terangkum mori, saya salam terangkum kaya udah sangat ham tu ciri, terangkum tu yang dasi saksiat, segala umari, dia bersama mustaqbilan itu. Ini ham kerana, atau dia bersama mustaqbilan itu. Kalau bata betul kita ni kita suruh. Kalau kan sabah sepi dia ni begitu. Kesankan. Lu zakat tabalana warkuma. Sinan haga tuan warga utara kita akbalan das kita mungkin kerja. Jadi saya sere nar musaf tashbih diri kerja. Haga di pukul ustaz takwas kuma. Haga raju akbalan das kita mungkin sere dakbal. Mesti griwane kita. Yang zal mungkin sere biar. Agale pada zaman Salman itu besar. Kalau kita lihat kan mana ada itu nggak tahu sekarang. Mungkin ada kurang lagi juga di sini. Era kurang kurang ke apa program ada. Sejumlah kali kita kabel buat. Sebenarnya kalau ada usaha Karena kalau tuh mana itu macam saya sekarang ada nabi waktu, itu kemudian mereka guna waktu itu, ya guna dua kelas itu, dan karena guna mereka mana itu, Allah itu juga dah sesuatu di nafas kerja, sini kerja, di luar serius, luar jalan rasai, ada apa. Saya sekarang mereka وصل يحكال الجنب وصل أو غير دمية ولا مغابطة أو غير دمية وستايل سايد وفضلي جاغة دمية فما كونيسة أو لا تستطيع كرامة أغاني لا خبرة مجھے دا سڑی دروغ نہیں مو میرا کل نہ کل ڈگر وای دیگا دا سڑی ته دا بیخي دروغ نه وای دا پیدائش نواله دې وخت پورې چې ستیر شي هغه د هر چا په مخ کې د هر چا په مخ کې څنګه د څه چې محمد شاه صاحب او پرېمي بګي ډاکټر صاحب او بل دا یا صاحب د ثوابه یو پروګرام په ثوابه کې یو پروګرام بیا به دغه راغی د دې بمراجي د انجینیر صاحب چې بمراجي چې ورغوته دغه وایي چې بیمار او د ځوان ماجمه دا په یو کلیږي چې ګوته خرابه کې خو دې خو نه غاجس کپس زړه کوڅه نه ویم کنه مونږ بیا چې کوم دین هغه ځان ډوډۍ کړو نو دته هغه چې نیولو انټرویو ده څنګه نه راځي نو تاسو یې کومه کې چې څه خبرې کول نو زما تاسو ته وکړئ چې زه به تر سره راځم او دته یو نیر په ثوابه کې جوړېده
او موږ به دلته مزدوري کوله او مزدوري به هم کوله او بیا چې به باران شو سفر به و نو په سفر کې به باران دونه بار به باران نه ورېده سفر کې به ورېده یاره دا خبرې کولې والله چې سترګو کې موښ کې راتلې دا سهیل صاحب چې کټ مې راکوزي نو خان راپاسې نو دا پیدا یې ورته سم کړ د دې په وجود خان ورته پیدا سم کړ او بیا چې هلته ته سهیل صاحب پیدا ویسته نو بیا ورته هغه پیدا چې دې به راپاشي نو بیا ورته پیدا داسې دغه یعنې دا خلک چې کوم دی که نه خلک په دې نه دی چې یار زما دونه بیداد دی او د دونه بې خان یم دا داسې دور دی چې اوس دور راغلی د علم او د پوهې دور راغلی په علم او په پوهه باندې چې دی نو عظمت دی او لویوالی دی دا به دغلته په یو استغل کې ډېر لوی لوی خانان جوړ شوي دي ډېر لوی لوی خانان جوړ شوي پاچا خان نه پکې ډېر لوی خان دی هغه باندې څلور پنځه پیډې او نسبت چې مشري کتابونه جوړ لیکلي او دغه نور خانان دي بس خبره ختمه ده چې هغه ته دا چې کوم دی نو د سهیل صاحب هېڅ یوه خبره د زلمیتوب یا د دې عمر دا د هغه سره عابد سره لګیا یو که زما سره لګیا یو او که هېڅ خبره نه پټې نو زما خو لکه دغه شي ډېر خوښ دی او بل ته خو د مینې دا خبرې مو کړي نو هغه لکه زمونږ ځان وي نو بخښنه غواړم هغه زه ولږ ځای کوم که نه دغه ډېره مننه ډېره زیاته مننه پښتون استاد جمیل وشي زموږ د یو بل سره ډېر مینه او محبت ښکاره شوی خدای یقینا چې سهیل صاحب ډېر رښتونی شخصیت دی د ډېرو لویو خلکو مخکې چې کوم دی نو خپل موقف واضحه ویلی دی او ډېر برملی ویلی دی که هغه د شعر په ژبه کې دی او که هغه په داسې په خبره په نثر کې دی او که چاته مخامخ هم خبره کړې ده نو هغه یې ډېره زور یې کړې ده نو یقینا چې سهیل صاحب رښتونی شخصیت دی